په سلامونو مو هرکلی کوم تاسو ته له شمشاد راډیو تلویزیون څخه ځانګړې مرکه وړاندې کوم. د نن شپې ځانګړې مرکه مو د افغانستان روان وضعیت، راتلونکي برخلیک او د اوسني حکومتداري ده. د ځانګړې مرکې د نن شپې میلمه مو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ښاغلي ملا عبدالسلام ضعیف سره ده. تاسو ښه راغلاست، وایم په خیر ولاست. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الحمدلله موږ نن یا په دې اوس وخت کې د داسې یو حالت شاهدان یو چې وینې تویول پکې نشته او د افغانستان جغرافیه تر کنټرول لاندې ده. د افغانانو تصامیم په خپل لاس کې دي او د افغانستان وګړي په منځ کې چې کوم د نفاق تخم پاشل شوی و هغه کرار مخ په ختمېدو دی او د افغانستان په سطح چارواکي کوشش کوي چې اقتصادي پرمختګونه وکړي او ډیپلوماټیک پرمختګونه وکړي، سیاسي پرمختګونه وکړي یا په جریان لري، هڅې روانې دي. موږ ظرفیت نه درلود چې اتفاق سره ولرو که استفاده سولو د یو فکر سره چې هغه فکر دلته راځي، یو بل فکر د بین وړي، یو ایډیالوژي د یو ملک راځي، بل ایډیالوژي د بین وړي، دا تصادم دی، دا خپل د اختلاف سبب کېږي. دا وسوله تاسو وایئ چې اختلاف له منځه تللی، اما عملا ګورو چې همغه تیر چارواکي او سیاسیون مخالفت لري. ما داسې نه دي ویل چې بالکل د بینه تللی دي، خو موږ د اختلافونو ښکار نه یو. اختلاف او اختلاف نظر خو به ټول وخت دوام لري یبه، مګر یو شی چې هغه ډیر مهم دی او د افغانانو په ذهن کې کښېنستلی دی او تقریبا افغانان اوس ورباندې اتفاق هم لري، هغه دا ده چې افغانستان په یو اسلامي نظام باندې چلیږي. زه په یو درو کنفرانسونو کې شاهد وم، په شانتي کې دا 3 کنفرانسونه وسوه په فرانسه کې، او په دې کې اول کنفرانسونو کې مستقل خلک وو، بیا په دوم کنفرانس کې حکومت پکې داخل شو، دغه وخت دریم کنفرانس کې د امارات استازي پکې داخل وو. خو د کنفرانسونو هغه نچوړ خلاصه چې کله فرانسویانو ته په لاس ورله بیخي حیرانونکې وه. څه وخت د کنفرانس؟ په 2015 کې وو، په 2014 کې وو، په 2014 کې تقریبا. دا حیرانتیا څه شی و د فرانسویانو؟ هلته کمونیستان په دې کې وو، هلته دیموکراتان په دې کې وو او د هر پارټۍ څخه خلک پکښې وو، لیکن ټولو په اتفاق وویل چې د افغانستان د معضلې حل یوازې په دې کې دی چې اسلامي شرعي نظام هلته قایم شي. دا د حیرانتیا و، ځکه هغوی په هیڅ وخت په هیڅ قیمت باندې دا نتیجه نه غوښتله چې د دې مجلس د راووځي. هغوی د دیموکراسۍ دپاره ډېر کار کړی و، هغوی خو سرغنه د دیموکراسۍ بنیادي او بنسټګر ځانونه بلل، دغه نتیجې توقع یې نه درلوده. نو ځکه هغه کنفرانسونو بیا دوام هم پسې ونه کړي. تیر چارواکي او سیاسیون مخالفت لري، دا څه ډول تعریفوئ؟ اختلاف به لري، ضرور یې لري، ځکه دلته د اختلاف ډیر زیات طولاني پروسه تېره سوې ده او یو د اختلاف دغه دا و چې دلته د قدرت په سر باندې مختلف پارټۍ وي او هر چا غوښتل. زموږ یو غټ مشکل چې د جهاد خرافات و، هغه دا و چې دا زموږ پروسه د جهادي سلسله د افغانستان څخه د باندې ووته. د باندې چې ووتله د بهرنۍ نفوذ پکې ډیر زیات شو او د افغانستان د یوې چوکۍ دپاره مختلف کسان وروزل شول چې راله هغوی د قدرت دپاره وجنګېدل او هغه د جهادي صبغه هم خرابه کړله او د اسلامي نظام د پلي کېدو د تطبیق هغه توقع هم د خلکو په اوبو یوړله او جنګونه او وینه تویول تر اوسه پورې دا را روان دي. زه فکر کوم چې اوس د اختلاف دومره جرړې قوي نه دي، ځکه هغوی ټوله اوس پوهېږي، هغه خلک چې په دغه پروسو کې تېر سوي دي هغه پوهېږي چې د نفاق او د بې اتفاقۍ ثمره کوم ځای ته ورسېده. اوس به هم اختلاف وي خو په هغه کچه نه دی. شخصي غرایز دي که د وطن په خاطر؟ انسان اشرف المخلوقات دی، د ټول انسانیت د نجات سبب کېدلی شي، خو انسان بیا یو داسې څوک دی چې دنیا هم غرقولی شي. انسان که موږ تعریف کړو نو بهترین انسان تر ملک هم شرافت لري، د خدای تر ټولو بندګانو شرافت لري، خو یو بدترین درنده هم جوړېدلی شي. دا ټوله شان هغه وخت کېدلی شي چې
انسان په یو چوکاټ کې ځان داخل کړي، په یو نظام کې راشي، په یو ښه تربیه کې راشي او د پرمختګ په چوکاټ کې راشي، بیا یو بهترین انسان جوړېدلی شي، کارم کولی، هر څه کولی شي. که په یو داسې مقطع کې راشي د بې اتفاقي او د نفاقو، د خپلو خواهشاتو، د خپلو غریزو د پوره کېدو دپاره شي، بیا یو بدترین درنده دی. موږ غټ مشکل دا و چې موږ د خپل ځان په کنټرول کې نه درلودي، افغانستان په کنټرول کې نه درلودي او د حالت داسې راسه وشړېده او ولاړه. فکر کوم دا دواړه شان وه. ځینې خلک هغه چې خپل د یو الهي فکر درلودي، د وطن فکر درلودي، د دین فکر درلودي، هغه په یو داسې حالت کې راغلی چې خپل اهداف ته نسوای رسېدلی. ځینې خلک داسې په راګډ شول او پکښې وه چې هغوی شخصي فکر درلودي، د قدرت فکر درلودي، قومیت او د تعصب فکرونه یې درلوده. دا ټوله سره رامیکس شول او ټولو د افغانستان داسې شو لکه یو بې سرپوښه دیګ. داخلي جنګونه چې رامنځته شول په هغه وخت کې هم درندګي سره موږ مخ وو. بالکل هغه وخت کې هم دغه حالت و چې سړی تعریف نشي کولی، تعریف یې نشي کولی. د امارت د طالبانو د راپورته کېدو یو علت هم دا و چې زموږ په خپله سیمه کې، ما په دې باندې کتاب لیکلی دی، زموږ په خپله سیمه کې موږ هغه حالت ولیدله چې نه د انسانیت تقاضا و، نه د اسلامیت تقاضا و، حتی د حیوانیت تقاضا هم نه و. داسې حالت پېښ شولی چې بیا طالبان مجبور شو چې راپورته شي، د ملک ته نجات ورکړي او خلکو ته نجات ورکړي. دغه هغه تسلسل و چې موږ د خپل اختیار وتلي وو. دا چې کله روسان دلته راله، روسان خو ووتله، مجاهدین راله، خو مجاهدین په هغه شکل باندې راله چې هر یو د قدرت په تمه وه. یوه چوکۍ وه، 18 و 15 ورته هر یو ته دا فکر ورکول شوی چې ته به د آینده باچا، ته به آینده رئیس جمهور وي. دا و چې د خپل قدرت او د جنگ د ساتلو لپاره داسې خلک د دوی سره ملګري شول چې هغوی څه کولی او موږ د دې حالت شاهدان وو. لومړني امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند سره تاسو نږدې پاتې شوي یاست. هغه زموږ ملګری و، انډیوال مو، همسنګر مو. څنګه سره اشنا سواست؟ نو هغه وخت کې موږ د جبهه چې وو، موږ په نلغام کې، نلغام او سنګسار دا دوه وطنونه دي څنګ پر څنګ. بیا دوی د حفیظ الله اخوندزاده خدای دې مغفرت ورته نصیب کړي، د هغوی سره وو او موږ د جناب صادق اخوند جبهه وه، په دې کې صدیقیه جبهه ورته ویل. او موږ چې څونه عملیات کوله، څومره عملیات مو کوله د روسانو په مقابل کې، موږ دغه 5-6 جبهې به یو ځای وو او موږ ټول وخت همسنګري سره پاتې شوي. بالکل داسې و لکه د یوې کوټې انډیوالان یا د یوه اتاق انډیوالان. همداسې به مو تعارف مو همداسې و، زړورتیا مو هم سره پېژندله، صداقت مو سره پېژندی، وړتیا مو هم سره پېژندله، ځکه په کلو سره یو ځای پاتې شوي. له کومې وړتیا څخه برخمند وه؟ په امیرالمؤمنین کې 3 ښه صفته وه، دا زما په نظر و. نور صفتونه هم درلوده. یو د صفتو څخه دا و چې هېڅ وخت یې دروغ نه ویل، دروغجن نه او دوکه هم چاته نه ورکولی. دوکه هم د دروغو ده، نه چاته دوکه ورکول او نه چاته دروغ ویل. خبره یې سپینه وه چې چاته به ویل کولی چې نه کول، او په هېڅ وخت کې یو څوک نشته چې ووایي چې هغه دروغ ویل چاته. دا یو. دویم صفت شجاعت یې درلوده، ډېر زیات شجاعت یې درلوده. یو واقعه زما په یاد ده، حاجي ملا عبیدالله اخوند د دفاع وزیر و، دا په دې مالجات ورته وایي، هلته یو منطقه د تیموریان ورته وایي، په دې منطقه کې یو جنګ و، روسانو مستقیم تعرضونه کول. په هغه تعرضو کې دا 2 کسه ورته ولاړ وو، د یوه سره 82 و، د یوه سره د ده سره راکټ و، او د هغوی ټانګان پر رازغله ول، 8 ټانګان دوی په دواړو وویشتل. بیا 9م ټانک حاجي ملا عبیدالله اخوند وویشتی، دغه کې بیا دغه 9م ټانک ده پسې وویشتی، بیا دغه سو هغه زخمیان راپورته کړه. هېڅ د وارخطایي دغه یې نه درلوده. شجاعت یې په دې ټوله منطقه کې په مجاهدینو کې یو څو ممتاز خلک وو، د ګوتو په شمېر باندې یو پکې دی و. دا دویم صفت و. دریم صفت عمل یې تر خبرو ډېر، عمل یې کاوه او خبرې یې کمې کولې، خو عمل یې ډېر. شوار یې څه و چې په هغې عمل کړي وي؟ د خلکو د خبرو تحمل یې درلوده، حوصله یې درلوده او بیا عمل کاوه. شعار داعیه د نجات د افغانستان او د شریعت د تطبیق، دا یې داعیه و او په دې کې مخلص و. تندخویه و که نرم خویه؟ ډېر حمدله و او ډېر زیات نه خوسه کېدی. زه به یوه کیسه درته وکړم. د موږ کله چې کندهار ته راورسېدو، هغه وخت کې زه فرد وم، دغه نو کندهار په ولایت کې شورا و، دی پکې ناست. نو موږ داسې واورېدله چې دغه شنې روپۍ چې دي، دغه 10 زریز
دا یو چا راوړي دي د ته ورکړي دي ورسره دي. نو دا زما ورته سودا شوه چې طالبان نور چې دا وویم چې دا څنګه پیسې دي. نو زه ورغلم دته مې دا دروازې کې ودرېدم، اشاره مې ورته وکړه چې ملا صاحب ما درسره کار دی. دی د هغه ځای راولاړ شو، دا دروازې ته راووتی، ما ورته وویل څه کار دی؟ ما زه کوټ نه لرم، 10,000 افغانۍ مې پکار دي چې راکړې. تاسو ورته ویل 10,000 افغانۍ مې پکار دي، کوټ به رانیسم، یخ دی. ویې خندله، وایي که چې دا شنو روپو ته دې سودا ده. ما وویل ورسه اختر محمد نومېږي، موټروان ده د سره. اختر محمد سره په دغه موټر کې پرتې دي 4 لوټه واخته سره. خو دومره یعنې چې ما د شورا د مهمې شورا څخه دی راولاړ کړي او راومیستی، هېڅ راته په غوسه نه سو. نه راته وویل، ویې خندل. په هېڅ وخت کې چاته په غوسه سوی نه دی، نه چاته غوسه کول، مګر په هغه وخت کې چې یو منکر یې لیدلی وای، یو بده پیښه یې لیدلی وای، بیا په غوسه کېدی. په تخار کې یو چا د یو چا کور ته، یو د طالب په نامه باندې یو څوک یو چا کور ته اوښتی و. نو زه په هغه وخت کې د وزارت دفاع کې وم، معاون د وزارت دفاع وم، سرپرستي مې هم کوله د وزارت دفاع. دی زما سره په تماس کې و، هلته موږ د تخار سره په تماس کې و. تر هغه وخته پورې دی بدون نه سو، تر څو چې هغه سړی ګیر نه سو، دغه ټینګ سو او هغه ته سزا ورکول سو. هغه وځړېدی بیخي، ځکه هغوی ډېر غټ جنایت کړی و، ښځه هم شهیده کړې وه او زنا یې هم کړې وه. هغه سړی هلته په هغه د خواجه غاره سره دې خوا ته هغه سړی چې کله په دار سو، دی بیده سو تر هغه وخت چې داسې یو منکر و، بد د ملت په ضد یا د انسانیت په ضد شی لیدلی وای، بیا به په غوسه کېدی. په نور شیانو کې بالکل تدبیر یې څنګه و د افغانستان په تړاو؟ هغه پرېکړه چې به ده کوو په تدبیر وکړه به بیرته ګرځېده؟ ملګرو سره یې مشوره کوله په ډېرو شیانو کې، او چې هره فیصله به ده کوله ورته راتله به هغه به اول په شریعت عرض کوله او بیا به د شریعت وروسته تطبیقوله. امر یې د شریعت مطابق و او په تدبیر باندې و عملي کېدم. بیا بالکل په ټول افغانستان کې زه به د خپل ځان یوه مسله درته ما سګرېټ څکول هغه وخت په هرات کې سګرېټ مې څکوله. بیا د سګرېټو فرمان صادر کړي، امر المؤمنین چې سګرېټ په حل و حرمت کې څوک خبرې مه کوي، سګرېټ مطلق باندې مې څکوي. زما ته چې کله خبر راورسېدی، نیم سګرېټ به مې په لاس کې و، نیم مې څکولی و، داسې و. هغه سګرېټ ما وغورځاوه، تر دا اوس هم بیا علاقه څکولی. ولې نسوار بند نه کړ؟ نسوار کې خو هغه بله مسله وه، یعنې دغه مسله نسوار مسله خو جلا مسله ده چې ولې بند نه کړه. کنې ما یو وخت کې په خندا کې ورته وویل چې ملا صاحب کې د نسوار هم بند کړی وای. نو هغه وویل چې دا خو علما په کې دغه به وکړي، ځکه داسې د حرمت ډېر دغه یې نشته او علما یې ډېر کوي، په دې کې به سوچ کوو. مګر دا تا دغه په وکړه چې عملي وکړه نه وه، عمل یې دغه رقم و. هغه عمل په ټولو طالبانو کې، په ټولو مجاهدینو کې داسې څوک ونه چې قلبا د هغه امر ونه مني. یو جلا محبوبیت یې درلودې، قلبا یې منلی، همداسې نه چې پکې هغه کې دلیل ووایي څه به ووایي. د علي الله غوندې یو ډېر قوي مجاهد و. په شمال کې یو څه مشکلات پېښ شوي وو، بیا ملا صاحب مرحوم امر وکړي چې دی خالي صلاح کړي. نو ما راوغوښتې وزارت دفاع ته، به مې ورته وویل چې ملا صاحب داسې امر کړی دی. بیا د ټوله شیان کېښودل، حتی تر دې چې دی په پښو روان سو، وزارت دفاع څخه یوازې روان سو. بیا ما ورته وویل چې ملا صاحب دا موټر د سره بوځه. کوم موقف کې چې دا واضح کړي په شمال کې دی؟ د ټول شمال مسؤل و، داسې دومره قوي چې موږ تر ده په نظامي ډګر کې قوي دغه نه درلودی قومندان، خو اطاعت یې دغه رقم و چې په پښو باندې روان سو. هغه د موټر خپل د سپارلي موټر هم پرېښود، سلا هم پرېښول، دغسې روان سو. بیا ما پسې ورډاک چې ملا صاحب تاسو دا خو د خپل موټر څه سلا خو د امنیت دپاره د سر دغه که بوځئ. نه، خو د ملا صاحب امر دی. نو ما ورته راسه کښېنه، ما ده ته چاوې ور وایستولې. بیا ملا صاحب سره په ټلیفون باندې تماس ونیو، هغه وخت سټلایټ و، بیا مخابرې د لارې چې ده خو دغسې وکړه. باره ولیا یو موټر ورته ورکړه، شمېر مې له سلا ورته ورکړه، ورته دا د سره ګرځوه. بیا د هغه وروسته د واخیسته دا سلا، اطاعت یې په دغسې دغه و. بل شعار چې د خلکو په ذهن کې ده چې کله اسلامي امارت په اول ځل راپورته کي تنظیمي رهبرانو په مقابل کې چې شر و فساد پر وړاندې زموږ جګړه ده، دغه موضوع څومره دقیقه ده؟ او د شر و فساد په وړاندې خو د نسبت یې چاته نه کوه. یو شی چې د هغه اخلاقي دغه دومره قوي و. یو وخت یو څوک ورته راغلی، زه هلته ناست وم چې ورته ویل چې پلانکی ټوپکی، نو دی ډېر په غوسه سو
ټوپکي لفظ مه استعمالوه، دا د خدای امتحان دی، سبب په موږ باندې راځي، په بل چا په دوی باندې هم دا راغلی ده. خو زموږ مقابله د شر و فساد سره ده، ولو که زموږ ورونه کوي، که طالبان یې که هر څوک یې وکړي موږ به د هغه مقابله کوو. نسبت یې خلکو ته مه کوئ، په دې باندې خفه کېدی. دا د شر و فساد نوم دا د ده دغه نه وه چې په خلکو باندې یې ایښی و، دا د خلکو دغه و چې د شر و فساد یا پلانکی شر و فساد یا پلانکی، په دې باندې هغه نه خوښ. دا د دې اصطلاح نه ده. خو د شر و فساد په مقابل کې چې هر چا کولی دغه په مقابل کې ولاړ وو، دې کې شک نه و، خو دغه نوم د چا ته نسبت نه کوو. د اوسني امیرالمؤمنین سره تاسو بلد یاست، کتلی مو؟ یا هېڅ مې نه په یاد کېږي چې یا مې دې لیدلی وي یا ورسره ناسته مې سوې وي. که څه هم دی په تېر امارت کې وو، په جلال آباد کې قاضي تېر سوی دی، بیا په نظامي محکمه کې دلته قاضي تېر سوی وو. نو ما دغه نه په یاد کېږي چې ما دې ورسره ملاقات سوی، که لیدلی مې هېر مې دي، نه مې دی لیدلی، د هغه وروسته تر اوسه پورې مې هم نه دی لیدلی، خو پېژنم یې چې د کلي و د وطن څخه یې پېژنم، د سپیروان دی، د کندهار دی، قومیت و هر څه راته معلوم دي، خو داسې زما شخصي ورسره. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. د پخواني امیرالمؤمنین کومه تګلاره باید موجوده واکمني تعقیب کړي؟ یوه تګلاره چې ډېره مهمه ده، تګلارې خو یې ټولې دي، ځکه موږ د شریعت مطابق چې کومه داعیه لرو 3 شیان پکې دي. یو دا چې په دې ملک کې د خدای نظام وي، بندګانو نه د خدای نظام وي، دا یو. دویم دا چې عدالت وي کاملا، هر څوک د عدالت څخه، نر ښځه مسلمان غیر مسلم، دا باید د عدالت څخه برخوردار وي. دریم دا چې د افغانستان جغرافیه د یوه کنټرول، د یوه قیادت باید لاندې وي، دا چې مختلف انارشي او نظامونه دا باید پکې نه وي. خو یو دریمه داعیه چې وروسته یې درلوده هغه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. د 2014 څخه وروسته یا د امارت د سقوط څخه وروسته د هغه داعیه دا و چې د افغانستان سیاسي سرنوشت باید افغانان مستقل وساتي په هر قیمت. ساتلی ده اوس؟ الحمدلله تر ډېره پورې ساتل سوی دی، خو نور باید دې ته توجه وشي. سیاسي سرنوشت زموږ سیاسي سرنوشت باید چاته ولاړ نه شي. متاسفانه د جهاد مشکل هم دا و چې موږ سیاسي سرنوشت د خپل افغانستان خپل ونه ساتي. زموږ د سیاسي سرنوشت لپاره موږ په خپله فیصله ونه کړه او اوس مو وکړله، د امریکایانو سره مو نه رغوني قرارداد وکړي او په خپله مو وکړي، هېڅوک پکې نه و. د پخواني امیرالمؤمنین داعیه وه چې عملي څه چې د سیاسي سرنوشت لپاره باید ډېره زیاته مبارزه وشي، او دا د ده توصیه وه چې سیاسي سرنوشت موږ د دې سیمې وویستل. دا د سترګې موضوع چې وایي زخمي کېږي خپله یې باسي. بیا زه په دې جنګ کې وم په هغه وخت، دا موږ په سنګسار کې وو، بیا محاصره سولو ډېر، او دغه چې د ده سترګو وتله، دا زموږ اخري ورځ وه چې په مازدیګر کې دی ورسره د ده سترګه شهیده سوله او څه ملګري شهیدان سوه. یو بل ملګري و ملا نجیب الله زموږ ملګري و شهید سوی دی، هغه ورسره زخمي سو. په دې ورځ باندې موږ بیا سیاچوي ته حرکت وکړي، د هغه ځای څخه بیا ولاړو زنګاوه ته ولاړو، نو نور د احاطه را باندې راتنګه سوله. په مازدیګر کې په اډې منطقه ورته وایي، په دې کې جنګ وسو، موږ په خزو کې ناست وو او زموږ د سیار ګروپ چې و هغه ګرځېدی، د هغه مشري ملا محمد عمر په نامه باندې یو څوک و، ملا مرجان موږ ورته ویل، یو هغه و، یو ملا معاذ الله و، د دې ملا صاحب ډېر صمیمي انډیوال و، ډېر زیات پروګرام و. دغه وایي نور مجاهدین و دا به سیار ورسره ګرځېده چې دا قوه د دوی پیاده کومې خواته ځي، نو هغه منطقې ته بیا خبر ورکوه چې دې خوا و دې خوا دفاعي کرښې به موږ ورته دغه کول. نو په دې وخت کې د ماپښین خوا وه چې دا قوه موږ ته راورسېدله، د اډې په منطقه کې موږ ښځې و کمربند ورته بسته کړي او دلته جنګ شروع سو. جنګ چې شروع سو بیا دوی شاته سوله، د دوی مړي دلته پاتې سوله، او په عمر کې 2 ثقیلان زما په یاد دي چې 2 ثقیلان د ثقیل وسلې ده، یو ملا صاحب مرحوم دی ورلې راواخیستل، یو جان محمد نومېده زموږ یو ملګری و، هغه راپورته کړه، دا سلاوي هم ځینې راواخیستې، څه نور کلشنکوفونه هغه ځینې راواخیستې، بېرته راشاته سول. نو چې کله موږ شاته سولو، دوی هم شاته سوله، موږ په خپلو ښځو کې وو، دومره بد بمبار شروع سو چې زما نه په یاد کېږي. دا د ښځو سرونه به د مځکې څخه داسې پورته کېدله، بېرته به پر دغو باندې مړه. نو زموږ خو داسې دغه سو چې بیخي زیات ملګري به شهیدان سوي.
نو کله چې دا بمبات او دا توپچې په د ژړۍ په دشت کې په دې کې دا دسکاوي وي، دا توغندۍ وي، چلمیلا وي، د لوی توپونه و، ډیسیان و، دا ټوله دا منطقې ته ونیول. نو کله چې دا آرام شو بیا موږ چې راووتلو بیا مو ولیدل چې ملا صاحب خوش شوی و او سترګې وتلې وه. بیا هلته ډاکټرانو دا داخلي دغه موږ سره هغوی ورته سترګه په لاس درکړله، د هغه ځای څخه بیا ولاړو شپه ساچوي کې شوه، شاپسوی بیا ولاړو زنګاوات ته. په زنګاوات کې قوا بیا ولاړ پاشمل ته تېره شوله. په دغه ورځ باندې دی بیرته هغه ثقیل چې د نیولې و بیرته په دغه خوش سترګه باندې بیرته غوښتله چې ولاړ شي دغه ته پاشمل ته. خو بیا موجوده واکمني څومره دلته؟ الحمدلله یو شی چې موږ په ننني امیرالمؤمنین کې وینو هغه دا دی چې هیڅ نوع د ظلم طرفدار نه دی او عدالت هر وخت کنفرانسونه جوړي، ورکشاپونه جوړي او خلکو ته، طالبانو ته، عسکرو ته دا توصیه یې د خلکو سره بشر وي وکړه. افغانستان په سطح د یو غټه نمونه چې د عفو یې ټولو ته وکړه، دا یو لا مثاله شی و چې په افغانستان کې الحمدلله تطبیق هم شو او دا خپله د عدالت تقاضا ده. عدالت د هر چا دپاره، عدالت د هر چا دپاره. خو دا لوی تحول چې سړی ویني چې دا راغلی په یوه پله باندې ټول افغانستان تحول راغلی، دا وخت نیسي چې د عدالت په جزئیاتو باندې تطبیق شي، عدالت په اصولو باندې تطبیق شي، عدالت په ټوله عرصو کې په نرو ښځو ټولو کې تطبیق شي. خو د عدالت دپاره یا د یو ملک د نظام د بقا دپاره ته به خامخا اولویات لرې. د هغه وروسته کم قدم دی چې اول واخلي، کم قدم دی چې د هغه وروسته یې واخلي، کم قدم دی چې د هغه قرار قدم په قدم باندې ته ځې دلته به ته ګورې. موږ په افغانستان کې متشددین لرو، موږ په افغانستان کې تر تشدد اخوا ته برعکس خلک لرو چې هغه د بیخي د بلې دایرې سوي چې بیخي پراخ بنسټه ورته وایي، کارشي ورته وایي چې تر حد زیات اخوا دي. نو د دې ټولو منځ کې چې ته یو داسې لاره اخلې چې هغه د اعتدال لاره وي او نه هغه ورسره ټینشن واخلي نه هغه ورسره ټینشن واخلي، نو خامخا ورته دلته یو داسې اعتدال ساتي چې دا ټوله پکې اطاعت کېږي د اوسني امیرالمؤمنین له اوامرو څخه؟ وزیران تبدیلي، رئیسان تبدیلي، والیان تبدیلي، هېڅوک چا نه دي ویلي چې زه دا نه کوم یا اطاعت نه کوم. داسې په ټولو افرادو کې د امارت تر اوسه داسې سړی پیدا سوی نه دی چې وایي چې زه فرامین ټول عملي کېږي. عملي کېدل بله خبره ده، عملي کېدل بله خبره ده. ما تاته ویل چې عدالت په جزئیاتو باندې چې ټوله دغه کوي، په فروعیات باندې ټوله تطبیقي خامخا وخت هسي. خو تر ډېره پورې هڅه دا ده چې وزیران او مشران هغوی د فرامینو تطبیق دپاره کار کوي او د فرامینو د تعقیب دپاره چې هغه تطبیق کېږي، هغه دپاره کمیسیون پسې جوړ شوی دی. مسایل ویل شول ضعیف صاحب، یو ولس باید ناراضه نه سي، دروازې باید د ولس پر مخ خلاصې د وزارتونو او د مقاماتو. بل دا چې کبر ونه سي، غرور مه کوئ، انډیوال بازي مه کوئ. دغه مسایل عملي سوي په امارات کې؟ ټول نه دي عملي سوي، باید ومنو ټول نه دي عملي سوي. ځکه د وزیرانو دپاره حتی تر مشرتابه پورې د ولس دپاره باید اذن عام وي. اذن عام دا معنا که زه وغواړم خپل مشکل وزیر ته ورسوم، که در هغه ورتیر کړم رئیس الوزرا یا صدر اعظم ته ورسوم، که در هغه ورتیر کړم امیرالمؤمنین ته ورسوم، دا اذن عام باید موجود وي. په دې کې باید هیڅ نوع مشکل نه وي. زما مشکل باید تر هغه پورې سیده ورسېږي او په لنډ وخت کې ورسېږي. اطاعت نه ده صحیح په دې برخه کې؟ اطاعت خو سوی دی، اطاعت مسله نه ده، خو دغه عملي کول چې تر دغه اندازې پورې چې دغه سي چې اذن عام پکې تطبیق سي، دا تر اوسه پورې دغه حل ودونه څو مه کوئ، عملا دا عملي سوی؟ ودونه څو مه کوئ دا ځکه کله کله داسې یو مسله وي چې په هغه کې به دغه د تطبیق لپاره به مشکلات ولري. ځینو خلکو دغه نه دي کړي ودونه. په دې کې زه معلومات لرم چې ځینو خلکو ودونه کړي دي. تاسو په تېر امارات کې لوی چارواکی واست، په مختلفو موقفونو کې مو کار کړی، ولې په اوسني امارات کې موقف نه لرئ؟
دا مهمه نه ده سړی ټول وخت کار وکړي. زه سپین ږیری یم. غوښتنه سوې درڅخه؟ حقیقت دا دی چې چا غوښتنه نه ده کړې او ما طلب نه دی کړی. که غوښتنه وسي کوې؟ فکر کوم چې زما خپل دا چې طلب مې نه دی کړی، چاته نه یم ورغلی، چې پسې ګرځېدلی نه یم، رغبت مې په دې کې نشته چې منصب وکړم. حتی په ګوانتانامو کې ما الله جل جلاله ته سره یو تعهد هم کړی دی. خدای تعالی مې دې بیا نه کوي چې هغه تعهد مات کړم. هغه وخت کې ما ویلي خدای که زما څه په دې زه په لوی منصبو باندې تېر شوم، که زما څه کبر سوي، غرور سوي او عدالت مې نه کړی او سستي راسته سوي په کارو کې، نو خدای ته ماته عفو وکړه او بل وخت ماته داسې عهدې توفیق مه راکوي چې زه بیا په داسې غټو دغو باندې راسم. نو دا مې د خدای تعالی سره دغه و چې خدای مې راکړو. تاسو تمه درلودله چې باید غږ در باندې وسي؟ یا هېڅ وخت مې دا توقع نه ده کړې چې په ما دې څوک غږ وکړي او یا دې زه منصب ته ورسېم. هېڅ لېوالتیا مې نشته. واقعا دا مې قلبا دغه ده. هېڅ د دې په دې زړه کې مې دا نه راګرځي چې زه دې څوک جوړ شم. د دې فکر راسره شته چې څومره لرې ولاړ شم. حتی یو چا یو وخت راته وویل چې تا دا کور دلته ډېر زیات لرې جوړ کړی دی. ما ویل والله اراده مې نه ده چې د غرو سرو ته پسې پورته شم، نور هم لرې ولاړ شم. دا کېدای شي د سینو سال تقاضا مې او د دین خدمت وکړم، درس وکړم، مطالعه وکړم، د قرآن کریم حفظ وکړم، د هغوی په هغو کې تدبیر وکړم، سپین ږیری یم، نور داسې کارونه وکړم چې هغه ما آخرت ته ډېر له ولس څخه غواړئ لرې واوسئ؟ ولس څخه لرېوالی ښه نه دی، ځکه جماعت به کوم، لمونځ به کوم، خو د ډېرو شیانو څخه چې لرې اوسم. څه کولی شئ په دغه عمر کې که تاسو ته موقف درکړل شي؟ والله اعلم دا به هغه وخت سړی ګوري، نه څه ویلی. موجوده واکمني نیمګړتیاوې څه دي چې هغه تاسو ځوروي؟ د نظام بقا، د نظام استحکام د هر افغان خواخوږي هیله ده او زموږ د هر وخت دا دغه وي، د خدای څخه مو دا غوښتنه وي او دا مو ارمان دی چې یا الله ته د افغانستان همداسې برقراره ولري چې وینې تویول پکې نه وي او د افغانستان خلک د خپل ژوند څخه خوند واخلي، اقتصادي پرمختګ پکې وسي او خلک په خپل ملک را خوندي سي، را یو ځای سي او د خوشحالۍ ژوند ولري. لکه نور خلک چې د ژوند خوند اخلي، موږ هم داسې د افغانستان وګړي د خپل ژوند خوند واخلو، د خپل مستقبل خوند واخلو، خپل د اولادونو څخه خوند واخلو، خپل د مځکې او د خپل د خدای چې راکړی دی د دې نعمتو څخه خوند واخلو. د دې دپاره د یو نظام بقا دا ضرور ده، د هغې استحکام ضرور دی او یو نظام چې نه وي هلته عدالت نه راځي، هلته د خلکو سرنوشت باندې به لوبې کېږي. چې یو نظام نه وي خلکو د ژوند هېڅ د ارسا ګرانټي نه. زه به راسم خبرې د دې نظام د استحکام او د بقا لپاره موږ هر وخت کوشش د دې کړی دی چې ځینې هغه زموږ په نظر چې موږ وایي ضرورت دی هغه ورته په ګوته کړو. زه به درته وایم اوس څو شیان دي چې زما ورته زه په ګوته کولی شم او د نظام د بقا او د بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. همدغه مسایل ځوري مې ځکه موږ داسې فرصت لرو چې په دې 42 کالو مو نه درلودی او خدای داسې فرصت راکړي چې زموږ د توقع څخه ډېر لوړ دی. نو هغه که د دې فرصت څخه سمه استفاده ونه شي طبعا سړی ځورېږي. د ملت سازۍ فکر زما سره دی. زه په دې عقیده یم چې که موږ خپل ملت په خپل ملک خوندي نه کړو، موږ د افغانستان دا چې افغانستان به څومره ثبات دوام وکړي خو د ټول وخت دوامداره نشي پاتې کېدلی. ځکه که زموږ خلک د باندې سي، زموږ د محیط داسې دی، زموږ جغرافیا داسې ده چې هغه به خامخا په یو نوع باندې ستا په ضد باندې کارول کېږي. نو د خپل د ملت راویځای کول په افغانستان کې د دوی راویځای کول د افغانانو او خپل استقلال او خپل غرور او خپل خپلواکي ساتلی شي، بل ځای نشي ساتلی. دا یو عفو باید کاملا تطبیق شي. هغه خلک چې د باندې دي هغه په هر نوع چې هغوی باید را دعوت شي په افغانستان کې شي. خیر دی، ځینې خلک به تېروتنې کړي، جرمونه به یې کړي، خو عفو ورته شوی. امتیاز باید ورکړي هغوی ته. که په امتیاز باندې امتیاز باید ورته ورکړل شي، که په اخلاق وي اخلاق ورسره. بیا خو هر څوک امتیاز غواړي.
داسې امتیاز نه چې د ملک په ضرر وي، داسې امتیاز نه چې د نظام د استحکام په ضرر وي، داسې امتیاز چې هغه دی د انساني کرامت او انسانیت هغه وایي چې زه په ساده شرایطو نه راځم، موږ ته باید یو پلاوی ځان ته وټاکل چې خبرې وکړي، دوه لارې انتخابوي، یا جګړه یا مذاکره. فکر کوم دا خو هغه د مایوسۍ لارې دي چې هغوی به یې که د هغه مخکې ځینې کارونه وسي دا به ونه غواړي، ځکه د جګړې خوند هغوی څکلی دی، د قدرت خوند یې څکلی دی، د مال و منصب خوند یې څکلی دی، دا ټول ورته حاصل شوي دي. ځینې خلک به ډېر وسپین ږیري ډېر به لوېدلي دا شیان به ورته ډېر اهمیت نه لري، خو که دوی داسې د باندې پاته کېږي زه په دې باندې تشویش لرم چې دوی به یو بل څوک یې نه پرېږدي دغه ځای ته. دا سیاسي موقف چې تر دغه ځای رسېدلی تر دغه شهرت او د دوی هغه د خلکو سره روابط دا دې ته نه پرېږدي چې دوی په خپل ځای باندې کښېني. خو که دا په افغانستان کې د دوی عزت به هم وساتل سي، خپلواکي به هم وساتل سي، او د دوی هغه عزت او انساني چې د دوی څومره اړتیا د هغه باید پوره شي، دا یو شی دی. دویم شی چې هغه ډېر مهم دی هغه دا دی چې په دې ملک کې د قانونیت موضوع ده. سره د دې زموږ اسلامي شریعت قانون دی او په هغه باندې عمل کوو، خو د هغه ملخص یا د هغه څخه نچوړ سوی یو قانون باید وي په هر نامه چې دلته د خلکو سرنوشت پکې معلوم وي، د خلکو د آینده سرنوشت پکې معلوم وي، د وزیرانو دپاره د چارواکو دپاره د هغوی صلاحیتونه پکې معلوم وي، د خلکو سره د دنیا سره تعامل بڼه پکې معلومه وي، یو قانون وي چې دا قانون په چوکاټ کې خلک رفتار وکړي. د هغه رنګه سیاسي استراتیژي دا مهمه ده، ځکه موږ په داسې یو جغرافیه کې چې د دې عمیق مطالعې ته ضرورت لرو. موږ باید یو داسې استراتیژي ولرو چې د استراتیژي په اساس باندې د خلکو سره تعامل وکړو، نه دا چې یا په حساسیت کې راسو یا په نور نومونو کې. په هغه اساس باندې موږ کولی شو چې د خلکو ګټې هم خوندي کړو، خپل ګټې هم خوندي کړو. اخرنۍ خبره مې د ښځو موضوع ده، د تعلیم موضوع ده، خاصتا دا ډیره مهمه ده، دا ډیره مهمه ده ځکه زموږ عزت دا زموږ عزت دی. زه هر افغان خور دا د ځان خور بولم، او دا چې په خارج کې وي زموږ د تسلطې څخه د باندې وي د هغوی د عزت ګارنټي نشو کولی. زموږ د دوی د عزت ګارنټي هغه وخت کولی شو چې دلته خپله په افغانستان کې زموږ د لاسه یا د امارت په وجه باندې یا د تعلیم په وجه باندې په دې وجه باندې باید څوک د باندې ولاړ نشي، او که خپله ځي په خپل دغه باندې خو د خپل مسؤلیت دی. د تعلیم د سرنوشت مسله دا ډېره مهمه ده، ځکه ماته معلومات دي په افغانستان کې ډېر خلک دا غواړي چې د دوی لوڼې تعلیم وکړي، د دوی لوڼې په عصري عرصه کې تعلیم وکړي، په دیني عرصه کې وکړي. دغه زمینه د شریعت په چوکاټ کې باید ورته مساعده سي او د تعلیم څخه برخوردار سي. وي کې اړتیا څومره د عصري زده کړو ته په اوس وخت کې؟ د ګوره اړتیا په دې ده چې موږ د صحت بخش لرو په افغانستان کې. د صحت په بخش کې زموږ نیم ښځینه کارکوونکي دي، او دا د یو لوی وزارت دی، په هر تر ولسوالیو پورې د خپل فرع لري. د تعلیم او تربیه برخه لرو. تعلیم او تربیه دپاره زموږ یوازې معلمات چې زموږ په کار دي، د هغه دپاره د ادارې دپاره د استادانې د هغوی د ادارې کارکوونکي د هغوی چې نور لوازم په مکتب یا په مدرسه کې ضروري، دا خو هغه که معلم نه وي بیا به څنګه کوي؟ د دې دپاره تر 12 پورې به هم درسونه وایي، بیا به دارالمعلمین ورته وایي، بیا که د هغه دپاره یو د تعلیم او تربیه علیحده پوهنتون دی هغه به درسونه وایي چې دا معلمات سي، ځکه د کور د ماحول څخه ته تعلیم خپروي دا اړتیا ده. که ته مکتب د 6 لوړ ونه لري، ته پوهنتون ونه لري، ته به د آینده نسل دغه څنګه تربیه کوي؟ دا معلومات به د کومې خوا کېږي؟ دغه موضوع څومره د اسلامي امارت بقا ته صدمه رسوي؟ ډېره حیاتي مسله ده. حیاتي په دې ده چې ګوره دا د خلکو غوښتنه ده، دا د ملت د غوښتنه ده، دا د آینده نسلو راتلونکي ضرورت دی، دا د افغانستان په ځان باندې متکید کېدو د اعتقاد مسئله ده، او دا په ټول کې د بل خلکو ته یا د نورو دشمنانو ته هغوی ته مواد په لاس ورکول دي. او په عین حال کې زموږ د عزت چې دی چې ښځه ده دا باید افغانستان کې سي، دا بل ځای ولاړه نه سي. زه اوس معلومات لرم دا په اماراتو کې چې کوم د روان دي، اوس دا اوس په قطر کې په د مدینه تعلیمیه کې هلته څه ښځې دغه سوي دي وړه سوي دي، د تعلیم په نامه باندې سرنوشت معلوم نه دی.
بورسو باندې خلک دعوتېږي، د ښځې دعوتېږي، په پاکستان کې دغسې دي، په ایران کې دغسې دي، په نورو دغو کې دا خو ټول زموږ ښځې دي. ولې؟ او هلته زموږ تر هېڅ کنټرول لاندې نه دي. او هلته چې کوم خلک د دوی سره کوم برخورد کوي هغه ډېر خطرناک. ګناه به د چا په غاړه وي؟ مسؤلیت د هر څوک چې دلته واکمن مسؤلیت د ټول وګړو د افغانانو د هغوی سره دی، د هغوی د تحفظ، د هغوی د مال، د هغوی د عزت، د مسؤلیت د دوی دا مسؤلیت باید. څه غواړئ په دې برخه کې له موجوده واکمنۍ څخه؟ زما د یو سپینږیري، د امارت د یو سپینږیري په حیث باندې، د افغانستان د یو سپینږیري په حیث باندې، د امارت د یو بنیادي بنسټګرو د یو فرد په حیث باندې زما غوښتنه به دا وي چې دا موضوع څومره ژر د دوی سرنوشت معلومیږي. د دې دپاره یو 50 کسه، 100 کسه، 80 کسه داسې علما د افغانستان په سطح باید راسي چې هغه سقاط وي، د باور خلک وي، د ملت دپاره او د باور وي د امارت دپاره، علمي صبغه پوره ولري، علم ولري، په علمي عمق ولري، تبحر په علم کې ولري، او د افغانستان په جغرافیه باندې پوهیږي، د افغانستان په حساسیتونو پوهیږي، د سیاست په ډګر کې پوهیږي، د خلکو په غوښتنو پوهیږي، د خلکو په راکړه ورکړو د هغوی سره نږدې. دغه شان یو خلک ورته وګمارل سي او کمیټه یا کمیسیون ورته جوړ سي چې د ښځو ټوله مسله دوی حل کړي، د تعلیم مسله حل کړي، د سیاسي مشارکت مسله حل کړي، د حجاب او د ټول څومره د ښځو متعلق مسله ده د هغوی دپاره ټول دپاره قانون او حل جوړ کړي. دغه زما یو وړاندیز دی. د موجوده واکمنۍ په خارجي سیاست باندې څه نظر لرئ؟ خارجي سیاست قوي کېدل غواړي. ما یو خبره کړې، اوس هم دا خبره کوم، کاشکې هغه سوي وای. اول وار کې ما یو په ټویټر باندې یو دغه ولیکئ، بیا مطبوعاتو کې مو ویل چې د وخت او د افغانستان حالات دا ایجابوي چې سیاسي کمیسیون چې په کوم قطر کې دی دا راسي د وزارت خارجه سرپرست پاتې سي، او یا د وزارت خارجه شاته د یو تخنیکی ټیم په حیث باندې کار وکړي، نور وظیفه ورنه کول سي. د دوی تر څو چې د افغانستان سیاسي مسله یو خواته کېږي، ټوله مسله حل کېږي، دا ټیم په قوت باندې باید کار وکړي. خو متاسفانه هغه وخت کې یا خلک کم و، د ټیم سره توضیح سو او وزارت خارجه دا دنده واخیستله. نو هغه وخت کې قرارداد چې د امریکانو سره سوی و، سیاسي کمیسیون کړی و، او اهل خبره خلک چې و هغه په هغه کې و، بانفوذ خلک چې و، علما، شیخان او د امارت بنیادي خلک هغه په کمیسیون کې و چې په هر چا باندې نفوذ درلود، خبرې کولای سو، استدلال کولای سو. په استدلال کې د مشر او د کشر سره د هر چا سره استدلال کولای سو، مګر هغه کمیسیون په حالت کې پاتې نسو، په وظیفو باندې سو. د پروسه وزارت خارجه ته وسم چې دا شان یو قوي سیاسي هسته وسم موږ ضرورت ورته لرو چې یوازې سیاست ته کار وای، نور ته نه، یوازې سیاست. دغه کمیسیون که وسم وای نن به افغانستان په رسمیت پیژندل شوی و، کېدای شي دا ټول ابعاد یې څېړل سوي وای، د دې د ټولو ابعادو لپاره کار سوی وای. که دا ابعاد په ما کې وای، په ما کې یو شی وای، ما ته قناعت راکول سوی، که په دنیا کې وای د هغوی دپاره کار کول سوی وای، زما توقع خو دا و که دا کار سوی وای، اوس به موږ ډېر پرمختګ کړی وای، ډېر زیات پرمختګ مو کړی وای، او په عملي ډګر کې به موږ یو قوي سیاسي ټیم درلودی. اوس هم د دې ضرورت دی، اوس هم دغه شان یو مسلکي قوي او بانفوذ سیاسي ټیم ته ضرورت دی چې یوازې سیاست ته کار ووایي، او هر وخت که د دې لپاره یو د ستراتیژیکو مطالعاتو یو قوي مرکز هم پکې جوړ سي د وزارت خارجه په څنګ کې، چې خاص په دې پالیسیو باندې کار وکړي، خاص په دې ستراتیژي باندې کار وکړي. هغه مسائل چې دوی ته سپارل کېږي د افغانستان چې په کوم مقطع کې اول قدم، دوم قدم، دریم قدم د چا سره په کوم ځای کې مشکل دی، د کوم ابزارو سره کار واخلو، د کوم اپشنو سره کار واخلو، په کومه لار باندې ورته راسو، او د کومو ملکو، حتی د کومو ملکو څخه استفاده وکړو، د کومو اشخاصو څخه استفاده وکړو، د کوم مشترکاتو څخه استفاده وکړو. دا ټول یو قوي ټیم غواړي. د پاکستان په اړه باید موږ کوم ډول سیاست ولرو؟ پاکستان په اړه متاسفانه چې موږ په هیڅ وخت باندې همسایه قاعده کولی نسو، په ټولو شیانو کې دا نسو کولی. خو دا هم د یو ستراتیژي اړخ دی چې موږ د دې لپاره چې دا مخکې مې درته ویل چې داسې یو قوي ستراتیژیک ټیم موږ ولرو، سیاسي ټیم ولرو چې یوازې سیاست ته کار ووایي،
دې ته باید دا ټول شان ورسپارل شوي وای، په دې کې مطالعه کړې وای په هر شي کې، که ورځنیز چارې وي او که په ټولني امنیت کې زموږ د پاکستان سره مسله او په دې باندې ټول باندې کار شوی وای او ستراتیژي ورته جوړه وي، په هغه باندې کار. هغه شناخت چې تاسو له پاکستان لرئ څه ډول یې تعریفوئ د افغانستان په څنګ کې؟ پاکستان داسې یو ملک دی چې ډېر نوی ملک دی او د یو بل چا د خوا څخه جوړ شوی دی. انګریزانو د یو لوی هند یو حصه راواخیستله او د افغانستان د لوی افغانستان یو بله حصه راواخیستله، دا سره یو ځای کړي او پاکستان یې نوم پر کښېښود. د افغانستان دا چې څونه دغه وګورې د قوانینو عین چې دوی ورته وایي چې څونه وګورې سره روانې سره د دې چې دا یو اسلامي نوم ورکول شوی دی، خو عمل کې هغه نه دي. پاکستان تر ډېره پورې سړی ورته ګوري، هغوی د هر چا څخه په یو په استفاده کول په حال کې د ایران څخه څنګه استفاده وکړي، د هندوستان سره څنګه ځان وساتي او د افغانستان سره څنګه ځان وساتي، او د دې لپاره داسې یو رول ادا کوي چې دوی باید هر وخت غټ پروژې ولري، د دنیا توجه دوی ته وي، دوی ته پیسې ورکړي، دوی ته فنډ ورکړي او په دې باندې دوی باندې روان دي چلیږي. اوسنی حالت هم داسې دی، اقتصادي ضعف ته دوی چې اوس کوم اقتصادي حالت کې دي او سیاسي باوري چې کوم په پاکستان کې واقع شوی ده او امنیتي ستونزې چې اوس د دوی په ملک کې دي، دوی په یو داسې حالت کې دي چې یو پروژې ته ضرورت لري، پیسې ته ضرورت لري، سپورت ته ضرورت لري او دا په دې اسانه باندې دغه اوسنی جنجال چې هلته لري دا لوبه ده که رښتیا له بحران سره مخ ده؟ زه په شکمن یم، زه تر ډېره پورې په امنیتي شانو شکمن یم، مګر سیاسي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري، امنیتي مشکلات باندې زه شکمن یم. دغه جګړې چې هلته دا لوبه ده، جنګونه خو سته، دې کې شک نشته، دې کې شک نشته چې جنګونه نشته، دا ورته یو تهدید هم دی، خو تر ډېره پورې زه پکې لاسونه هم وینم، استخباراتي کړۍ هم پکې فعال وینم. پاکستان ته باید د دوست په سترګه وکتل شي که د دښمن؟ هیڅ نه دوست نه دشمن. سیاست کې خطرناک خبر هم دا ده چې دوست دشمن باور پې وکړو، هیڅ وخت منافع ستا منافع د ده منافع، ستا منافع په خپل ځان سره ساتي، د ده منافع ته به تهدید نه کېږم. زه د پاکستان سره بالمثل تعامل کوم، نه د اسلام نوم ورسره اخلم نه د ورور، موږ په دې غولېدلي یو ځکه موږ په دې باور کړی دی، ځکه اسلامي اخوت دا زموږ نوم دی اسلام، خو په سیاست کې دا نوم غلط استفاده شوی، نه د ورور نوم ورته خطاب کوم نه د ګاونډي نوم ورته خطاب کوم، بالمثل منافع و منافع مې وساته، منافع دې ساتم، منافع ته مې احترام وکړه، منافع ته دې احترام کوم، ما ته احترام وکړه، تا ته احترام کوم، زما سره ستونزه مه پیدا کوه، ستا سره ستونزه مه پیدا کوه، زما اقتصادي ګټې په تا کې دي، ستا اقتصادي ګټې په ما کې دي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. عمل کوي پاکستان په دغه خبرو چې تاسو ویل چې دا مه کوه دا دې نه کوم؟ دا هغه وخت کېدلی شي چې ته د خپل ملت د ځان سره کې او په خپل اقتصادي زیرم باندې متکی سي او د افغانستان یو مرکزی حکومت قوي مرکزی حکومت سي، بیا ته د دې وړتیا ولرې چې دا د سره عملي کې، مګر که په ضعیف موقف کې حکومت سیاسي انزوا کې ملت لکه دا څومره چې د حالات مخکې تیر شوي ملت او د حکومتو په مابین کې مشکل وي، د هغو څخه به دوی غلطه استفاده کوي تر هغه وخته چې ته یو قوي مرکزی قوي حکومت ونه لري او په اقتصادي لحاظ، په نظامی لحاظ، په سیاسي لحاظ ته خپل خپلواکي ونه ساتي، خپل ملت په ځان راټول نه کړي، دغه تعامل هیڅ وخت توقع مه کوه. مشوره او درس چې باید موجوده واکمني له پاکستان څخه واخلي څه شي ده؟ اول شی چې تر ټولو مهم دی هغه دا دی چې د پاکستان سره موږ په یو ستراتیژیک دغه باندې باید ولاړ شو، په اصولو باندې ولاړ شو او د دې ستراتیژیک اصولو دپاره ما لکه څنګه مې وړاندیز کړی دی یو ستراتیژیکه هسته پکار ده چې په دې باندې مطالعه وکړي او د هغه وروسته موږ هر قدم ورسره واخلو. موږ ډېر زیات مشترکات د پاکستان سره لرو. پاکستان باید موږ په دې باندې ډاډه کړو چې زما امن ستا په ګټه دی، د دې منطقې امن د ټولو په ګټه دی. دوی خواران خو په دې کې ملامت ځکه نه دي چې دوی باندې دغه پروژې چې ودرېدلې یو حالت کې واقع دي چې اوس هرې خوا ته به لاس اچوي، خو
د دوی آینده ټولني ګټه په دې کې ده چې افغانستان کې امنیت راسي، افغانستان کې اقتصادي پرمختګونه راسي، په افغانستان کې بهرنۍ سرمایه گذاري وسي. ګوره د کاس پروسه که دلته عملي سي ګټه دوی ته ځي. د غټه د تیلو، د غازو، د نفتو دا پروژه که عملي سي ګټه دوی ته ځي. د ریلوی پروژه که عملي سي ګټه دوی ته ځي. ترانزیت غټه مسله چې په افغانستان کې د پل حیثیت ورکړي ګټه د اسیا سره د دوی د ترانزیت او راکړه ورکړه تجارتي دا ګټه دوی ته ځي. دوی باید په دې باندې د افغانستان امن وغواړي تر څو چې دوی په دنیا کې مارکیټ پیدا کړي، هم د دغه پروژو څخه چې د افغانستان پروژې د دوی ځینې برخوردار هم سي، اقتصادي پرمختګ وکړي. په دې باندې باید قناعت ورکول سي. ما دوی به تشویش لري. زما د استراتیژي هدف هم دا دی چې د دوی تشویش په ځای دی که بې ځای دی، د دوی غوښتنې مشروع دي که غیر مشروع دي، د دوی سره زموږ مشترکات کم دي، عملي کېدونکي کې څنګه دي، په کومه طریقه باندې عملي کېږي. په تیرو 2 کالو کې کراسو پاکستاني چارواکو ته له یوې خوا په نړیوالو غږ کوي چې افغانستان له انزوا سره مخ ده، افغانستان په رسمیت وپېژنئ، له بلې خوا همغه نړیوالو ته وایي چې افغانستان سیمې ته خطر ده، له افغان خاورې موږ ته خطر متوجه ده. دا څه غواړي؟ هلته یوه خبره بیا بله خبره بیا تورونه پورې کوي په افغانستان باندې. خو ټوله په ټول کې ډېر خبره نه ورکوم. په ټول کې دا ده چې دوی یو اقتصادي یو شي ته ضرورت لري چې باید ورته راسي. که د تشویش خبره دنیا ته وایي هم د دې دپاره ده، ځکه دا بې بنیاده ده. موږ په افغانستان کې الحمدلله زه دا اوس د کونړو تر سره پورې ولاړم، تر نورستانه پورې ولاړم، تر هغه د بدخشان تر څوکو پورې ولاړم. دوی د کندهار دا زموږ ټولې مسلې دي. په دې ټوله منطقه کې هېڅ شی هم نشته. وای مرکزي حکومت نه لري افغانستان. مرکزي حکومت خو دا اوس څه شي دی چې حکومت نه دا د امن چا راوستلی. دا په افغانستان کې چې دا 42 کاله امن نه راتلی، یو سړی د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال نه شوی کولی، اوس ډاډه ګرځو، نه تشویش شته، نه توپک شته، نه ټک شته. دا چې حکومت نه دا څوک راولي؟ اما دا مسله چې دوی په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی یا سرپرست حکومت خو د دوی حکومتونه ټول سرپرست دي. دا اوس یو صدر اعظم پسې واخلي، خوارکی عمران خان صدر اعظم اوس په زندان کې اچولی، بیا بل راولي، بل پسې واخلي، بیا بل راولي. خو دا خو د دوی مشکل ده، زموږ کې هېڅ دا مشکل لا نشته. الحمدلله امیر المؤمنین دی پر ځای باندې دی، صدر اعظم چې ټاکل دی او رئیس الوزرا تر اوسه پر ځای دي، وزیران په خپل ځای دي، هېڅ دغه نشته، هماهنګي په ملک کې شته، ټوله کارونه منسجم و منظم روان دي، سیاسي راکړه ورکړه د خلکو سره منظمه روانه ده. اما د افغانستان د سیاسي سرنوشت موضوع د افغانانو په لاس کې ده. خو دا چې په رسمیت باندې نه پیژندل کېږي دا نور لاملونه هم لري. افغان خاوره وایي پاکستان ته خطر ده، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ غلط کوي. دا هغه څه دي چې دوی یو کېدای شي که وهم ولري، دغه وهم هم باید رفع شي. افغانان هم باید دې ته ډېر ځیرک او هوښیار اوسي چې د افغانستان داسې یو څوک داسې پیدا نشي چې د افغانستان د جغرافیې څخه غلطه استفاده وکړي او چاته یو دلیل په لاس ورکړي. الحمدلله ما څونه معلومات دي د امارت چارواکي ټوله په دې کې اخته دي چې افغانستان یو د امن سیمه وګرځي. ضعیف صاحب، موږ باید له پاکستانه تشویش ولرو که هغوی له موږ څخه؟ اوس د پاکستان تشویش دی. اوس د پاکستان زه به وجم درته وایم، ځینې وجې دي چې مطبوعاتي باید نه وي، خو ځینې دي چې باید سړی ووایي. د افغانستان پرمختګ که هر وخت کې دی، د رسمیت موضوع که حل شوه، تاسو به وګورئ چې د افغانستان دا پرمختګ داسې دی لکه سړی چې د مځکې څخه یو ودم پرواز کوي سپوږمۍ ته رسېږي. داسې مسلسل تیز پرمختګ وي. او دا تیز پرمختګ په افغانستان په داسې یو جغرافیه بدلوي چې خلک به له مقناطیس غوندې یا د عینربا غوندې داسې ورسره نشلي. او په دې کې هغه محرومې سیمې هم داخلیږي چې هغه سترګې و دې خواته نیولې دي. دا هغه تشویش دی چې شته. خو دا تشویش لپاره څنګه یو معقوله لاره پیدا کېږي، د دې تشویش لپاره څنګه یو سالمه لاره پیدا کېږي چې دا تشویش یا دا وهم رفع شي. هغه دا دی چې د افغانستان امن، د افغانستان اقتصادي پرمختګ دا د سیمې لپاره پرمختګ جوړېدلی شي. دا مشترکات سره یو بل ته سره مشترک کړي چې کله مشترکات
پیدا سوله او مشترک پروژې په منطقه کې عملي سوله د دې سم پاکستان برخوردار کېږي، ایران برخوردار کېږي، هند. دا خبرې خو امارات په وار وار کوي، ولې باور اخوا نه کوي؟ باور خو داسې دی چې هغه باور چې کوي که نه کوي هغه خو د دوی خپله مسله ده، خو کار ورته پکار دی، کار ورته پکار دی، ډېر زیات کار زموږ لپاره موږ هغه څه کوو چې هغه خپل کار کوي. زموږ د خپل ملک لپاره څه شي پکار دی؟ دوه شیان چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، یو دا چې یو قوي ستراتیژي پکار ده چې د ستراتیژي په اساس باندې موږ مشکلات وپېژنو او هر وخت یې دوا ملت سازي، ملت خپلول او ملت په افغانستان کې پاتې کېدل، حتی که زموږ مخالف هم دی، که موږ زغملی هم نسو، که زموږ دشمن هم دی، خو دته باید موږ دا روح ورکړو چې دا افغان دی. من حیث د افغان ته په افغانستان حق لري راس خپل په افغانستان کې ژوند وکړه او د ژوند ګارنټي د ژوند اسانتیاوي د عدالت په اساس په بنیاد باندې موږ باید. ضعیف صاحب، تاسو ګوانتانامو زندان ته د همدغه پاکستان په واسطه ونیول سواست، انتقال سواست، که دا د تاسو تعریف عملا تاسو ګوانتانامو زندان هم دلی د پاکستان برخوردم، اسلامي هیواد پاکستان له تاسو سره بد برخورد کړی که غیر اسلامي امریکا چې ګوانتانامو ته زنداني کړی است؟ اسما نیول په پاکستان کې دا د ټولو قوانینو خلاف و، ځکه زه پاکستان ته مهاجر نه وم راغلی، زه د یو ملک د نماینده په حیث ورغلی. حسانه ډیپلوماسي یا ډیپلوماټیک پروټیکشن چې ورته وایي هغه ما درلود او ما سیاسي پاسپورت او سیاسي ویزا درلوده. دوی په هیڅ قیمت باندې په ما باندې حق نه درلودی چې دوی ما ونیسي، اما دوی کولی شوی چې ماته وویلي وای وخت یې راکړی وای چې زه افغانستان پرېږدم، نه چې ما څنګه پرېښولی هغه و، خو دوی دا اصول ټوله تر پښو لاندې کړل او د بینوي یوړل او د خپلو منافعو دپاره هر شی چې و هغه یې وکړي. زه من حیث د دې چې پاکستان یو ملت دی، مسلمانان دي، زه ورته احترام لرم، ملت دی، خلکو ته مسلمانان پکښې دي، هر وخت زه په هیڅ قیمت باندې دا نه غواړم چې د پاکستان مسلمانان دي وځورېږي لکه موږ چې ځورېدلي، د پاکستان ملت ته داسې وځورېږي لکه موږ چې ځورېدلي. د پاکستان د چارواکو یا د ادارو پالیسۍ سره هیڅ موافق نه یم، غلطې دي او دا د پاکستان د ملت په زیان دي، د پاکستان د خلکو په زیان دي، د پاکستان د جوړښت په زیان باندې دي چې دا کوم د عملونه دوی کوي، خو هغه د دوی خپله خبره ده چې کول. زموږ دپاره زه په دې باندې هیڅ قانع نه یم چې په سیاست کې سړی ورورګلوي او پلانکی دا نومونه وکړي. سیاست کې دا ده چې ته به د خپلو ګټو خیال ساتي، هغه به د خپلو ګټو تعامل به دې د هغوی سره بالمثل وي او په ټولو شان بې خبر یې، د هغوی په تشویشو به پوره خبر یې، د هغوی په غوښتنو به پوره خبر یې، د هغوی په نظامي قوت به پوره خبر یې، د هغوی په اقتصادي قوت به خبر یې، د هغوی په سیاسي قوت په ټولو خبر یې، د هغوی په هڅو به خبر یې، د هغوی سره به ځان عیاروي چې څنګه د خپل ملک د هغوی څخه وژغوري. دا غیر اسلامي هیواد امریکې تا سره بد برخورد وکړو که اسلامي هیواد پاکستان؟ بد برخورد خو د دې ځای شروع سو، ځکه هغوی سره زه یو دوی فکر کوي چې زه د طالبانو عضو یم، زه د القاعدې عضو یم او دوی ځان ته حق ورکوي چې څه وکړي. زما ګیله هم نشته، ځینې کفار وو، زموږ سره جنګ و چې وژلی یم وایي هغوی وژلی یم بیا، خو زه ځم دښمن وم، دی یم دښمن و. که زما په هغه وخت کې وس رسېدلی وی ما ورسره جنګ کوه او چې دوی را سره جنګ کوه دوی به را سره کوه، دا خو دا ګیله نه ده، مګر د دوی څخه دا ګیله ده چې دوی زموږ ته د ورور خطاب کوه، د مسلمان خطاب یې کوه او زه په هغه ځای کې یو سیاسي وثیقې سره تللی وم، د دوی برخورد ډېر بد و. حتی دا زما سره یوازې نه، هغه بندیان چې هلته به موږ ته راتلله په ګوانتانامو کې، نو ما د ډېرو بندیانو څخه پوښتنه کول چې هلته وضعیت څنګه اوس، د بندیانو دغه یو بندي خبره مې په یاد ده چې راته ویې کړه، یو بندي وویل ما څنګه وویل پاکستان کې وضعیت څنګه و، دا ښه دي که هغه ښه دي، نو ده راته وویل الحمدلله دا خو مسلمانان دي، امریکایان یې مسلمانان بلل، یعنې چې د دوی سره دومره بد برخورد په پاکستان کې شوی و چې امریکایان ورته مسلمانان معلومېده. دلته خو وضعیت ډېر ډېر بد و، ځکه دا د دوی ضرورت نه و چې دا کار وکړي. په ګوانتانامو کې چې څومره بندیان وو، دا په دې کې به 80% دوی په لاس ورکړي، که عرب وو که افغانان وو که هر څوک وو، دوی په لاس ورکړي او د دې ټولو سره دلته دومره بد وضعیت شوی و چې هلته به راله بیا به شکرونه کښله چې د امریکایانو لاس ته راورسېدو.
هغوی خو حد اقل یو انسانیت یې کاوه، دلته خو هغه انسانیت هم نه و، اسلامیت خو پرېږده، خو د بینه تللی و. پاکستاني چارواکو دپاره څه شی ارزښت لري؟ زه نه پوهېږم چې د هغوی دپاره به څه شی ارزښت لري، خو موږ چې څونه پوهېږو، یو وخت کې به زه یو خبره درته وکړم. معین الدین حیدر دا د داخله وزیر، نو د مشر ملا صاحب سره ملاقات درلود، امیرالمؤمنین سره. بیا زم په ملاقات کې وم، چون زه د سفیر وم، د دوی سره یو ځای رالم. بیا په هغه تیاره کې ما او دی یو ځای ورسره کراچۍ ته ولاړو، کراچۍ څخه اسلام آباد ته راغلو. چې کله اسلام آباد باندې کوزېدلو، ما او دی دا مخ ته ناست و، دا اسلام آباد مې داسې لیدی. نو یې راته ویلې ویل ضیف صاحب دا بنګلي وینې؟ ما ویل څه فکر کوې چې دا چا جوړ کړي دي؟ ما ویل خو تجاران دي، خلک دي. نه دا منطقه داسې یو منطقه وشوه، دا ګوره دا ګرده د پاکستاني چارواکو ده او ټوله د ملت په وینو جوړه سوې، د خیانت په پیسو او د غلا په پیسو جوړه سوې. نو د هغه وخت کې دغه وایي که دغه غلا او دغسې خیانت د ملت سره روان پاکستان، خدای خبر چې کومه حد ته به رسېږي. تر ډېره چې سړی ویني د ډېرو چارواکو دپاره چې کله دوی په قدرت کې، نو پاکستان کې چې کله دغه سوله له برطانیې او فرانسه او حالت بیا بلډینګونه هم جوړ کړي، تجارت هم روان، نو د دوی دپاره ځان مهم دی. بس اسلام بیخي اهمیت نه ورته لري. پیغام څه لري په آخر کې؟ خپل ملت دپاره، خپلو خلکو دپاره، د امارت دپاره پیغام دا یي چې افغانستان زموږ ګډ د عزت کور دی، ماشه مځکه ده، زموږ د ټولو دی. رغونه یې په موږ ټولو باندې فرض ده، ساتنه یې په موږ ټولو فرض ده، امنیت یې په موږ ټولو فرض دی. دا کم حالت چې په افغانستان کې خدای تعالی جل جلاله موږ ته راوستلی دی، دا یو فرصت وګڼئ، د دې څخه استفاده وکړئ. که شخصي اختلاف لري هم د بینه یوسي، او که نور اختلافات فکري لري هغوی دې یو طرف ته کړي او افغانستان دې وساتي. تاسو ډېره مننه. قربان. له لیدلو مو مننه.